بأول مرة وقعت عليه عيوني تاليا أحسست فيه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ښه راغلاست د تفسیر 19 درس ته. نن د الله جل په مرسته خپل بحث ته دوام ورکوو او نوي آیتونه به تفسیر کړو. زموږ د نن ورځ درس د سورت بقره 120 آیت نه تر 126 آیت پورې ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا ترضى او هیڅ وخت به راضي نشي له تا څخه ای محمد صلی الله علیه وسلم عنک له تا څخه یهودیان ولا نصارى او نه هم نصاریان حتی تر څو چې تتبع پیروي وکړي ته ملتهم د دین د دوی څخه. قل او ای محمد صلی الله علیه وسلم ان بشک چې هدى الله هدایت دی الله جل هو الهدى همدغه هدایت دی ویل ان تبعت او کچېرې پیروي وکړي ته اهواءهم د ارزوګانو د دوی څخه بعد الذي بعد هغه څه چې جاءک راغلی د تاته من العلم د علم څخه ما لک نو نشته تاته من الله بغیر د الله څخه من ولي هیڅ دوست ولا نصير او نه هم مددکار. الله جل محمد صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل چې محمد صلی الله علیه وسلم دغه یهودیان به تر هغه وخته پورې له تا نه راضي نشي تر څو چې ته د دوی د دین مطابقت وکړې. قل ان هدى الله هو الهدى او ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه چې هدایت په اصل کې هغه هدایت ده چې د الله جل له طرف نه وي. ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك الله جل محمد صلی الله علیه وسلم ته فرمایي یعنی بعد دې چې تا ته زما د طرف نه احکام راغلي دي ښکاره دلایل راغلي دي نو بیا هم ته د دوی د یهودیانو او نصارانو د دین څخه مطابقت وکړي د دوی د ارزوګانو څخه مطابقت وکړي نو تا ته بغیر د الله څخه هیڅ دوست او کومک کوونکی نشته. ولی دوست ویل کېږي چې بعض وخت انسانانو سره مدد کوي او بعض وخت مدد نه کوي او نصیر مددکار ته ویل کېږي یعنی همیشه کومک کوي. الذین هغه کسان چې آتیناهم الکتاب ورکړی د موږ دوی ته کتاب یتلونه تلاوت کوي دوی د هغه حق پر حق تلاوت د هغه اولئک دغه کسان یؤمنون ایمان راوړي دوی د به په هغه باندې ومن یکفر او هر هغه څوک چې کافر شي به په هغه باندې فاولئک پس همدغه کسان هم الخاسرون هم دوی زیانکاران دي. یهودیان او د نصارانو په منځ کې داسې کسان هم ول چې دوی د خپل کتاب باندې ایمان راوړی و هغه کې به تحریفات نه راوستو هغه باندې به عمل کوو. الله جل فرمایل چې همدغه کسان خپل کتاب باندې ایمان لرونکي دي خپل کتاب باندې ایمان راوړی ده خو دوی په منځ کې داسې کسان هم ول چې هغه کې به تحریفات راوستو هغه احکام به نه قبلول. الله جل فرمایل چې همدغه کسان کافران دي خپل کتابو باندې کافران دي او ایمان پې نه راوړي او دغه کسان زیانکاران دي چې دغه کار له وجې دوی ته په آخرت کې غټ عذاب ورسیږي. یا بني اسرائیل ای بني اسرائیل اذکر یاد کړئ تاسې نعمت ما التي هغه چې انعمت انعام کړی د ما علیکم پر تاسو باندې واني بشک چې ما فضلتکم فضیلت مې درکړی تاسو ته علی العالمین په ټولو عالمیانو کې. دغه آیت کله د بني اسرائیل قوم ته خطاب وکړی تاسو زما هغه نعمتونه یاد کړئ چې تاسو ته مې درکړي ول. الله د بني اسرائیل په قوم باندې زیات نعمتونه کړي ول خو د هغه نعمتو څخه یو نعمت دا و چې الله د بني اسرائیل قوم خپل په زمانه کې بهترین قوم یې ګرځولی و او دوی ته فضیلت ورکړی و. واتقوا او وویرېږئ یوما دغه ورځ څخه چې لا تجزي نشي لرې کوی نفس هیڅ نفس عن نفس د بل نفس څخه شیئا هیڅ شی ولا يقبل او نه قبلیږي منها دغه څخه عدل بدل ولا تنفعها او نفع نشي ورسول هغه ته شفاعت ولا هم او نه له دوی سره ينصرون مدد کړل کېږي. الله جل وفرمایل چې تاسو د هغه ورځ څخه وویریږئ چې هیڅ نفس د بل نفس څخه هیڅ شی نشي لرې کوی یعنی عذاب تر نشي لرې کوی او نه دوی څخه به څه پیسې قبول شي چې د هغه په واسطه دوی د خپل ځانونه له عذاب څخه بچ کړي او نه به دوی ته شفاعت ورته به فایده ورسولی شي او نه به هم دوی سره کومک وکړي چې تر څو چې دوی د عذاب څخه بچ شي. وایذ ابتلى او کله چې امتحان کړ ابراهیم علیه السلام رب د هغه بکلمات په څو کلمو فاتمهن پس تمام کړ هغه قال وویل الله جل انی بشک چې زه جعلک جوړونکی ستایم للناس یعنی ګرځونکی ستایم د خلکو لپاره امام قال وویل ابراهیم علیه السلام من ذریتي او د اولادو زما څخه قال وویل الله جل لا ینال نه رسیږي عهد وعده زما ظالمانو ته. الله جل ابراهیم علیه السلام په څلور شیانو باندې امتحان کړ یو په ختنه باندې یعنی په سنت کولو باندې ماشوم سنت کولو باندې دویم د اسماعیل علیه السلام په ذبح باندې دریم د سر ویښته دوه تقسیمه کول یعنی دوه طرف ته اچول او څلورم د حج په مراسمو باندې. نو کله چې ابراهیم علیه السلام دغه امتحان په ښه شکل سره ادا کړ یعنی په ښه شکل سره تیر کړ نو الله جل ابراهیم علیه السلام ته وفرمیل چې ابراهیم علیه السلام زه تا د خلکو لپاره امام ګرځوم. نو ابراهیم علیه السلام وویل چې الله جل زما اولادو
زما اولادو یعنې آیا زما اولادو ته هم دغه مقام ورسېږي او که نه. د مراد د ذریت څخه دوه شیان دي، یعنې ابراهیم علیه السلام فقط خپل اولادونه یاد کړل او یا هم خپل ټول امت یاد کړ چې الله دغه مقام هم زما امت هم زما اولادو ته ور په نصیب کوي او که نه. قال لا ینال عهد الظالمین. الله جل وفرمیل هغه کسان چې ظالمان دي کافران دي دغو کسانو ته هېڅ د زما وعده نه رسېږي مګر هغه کسان چې مسلمانان دي الله په احکامو باندې عمل کوي نو الله دغه مقام دغه کسانو ته ور په نصیب کوي خو ظالمانو او کافرانو ته هېڅ وخت نه ور په نصیب کوي. ویزه وکړه چې جعلنا وګرځوو موږ بیت کعبه شریفه مثابة ځای د ثواب للناس د خلکو لپاره و امنا او ځای د امن واتخذوا او واخلې تاسې ونیسئ تاسې من مقام ابراهیم د مقام د ابراهیم څخه مصلی د مونځ ځای وعهدنا او وعده وکړله مونږ الی ابراهیم علیه السلام سره و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام سره ان دا چې طهره پاک وساتي بیت کور زما للطائفین د طواف کوونکو لپاره والعاکفین او د اعتکاف کوونکو لپاره والرکع او د رکوع کوونکو لپاره والسجود او د سجده کوونکو لپاره. جعل البیت دلته کعبه شریفې لپاره دوه صفته ذکر شوی دی، یو دا چې مثابة للناس یعنې ځای د ثواب ده او د ټولو د مسلمانانو د جمع کېدلو ځای ده او هېڅ وخت د انسانانو زړونه د مسلمانانو زړونه د کعبې شریفې د دیدار څخه نه صبرېږي. او بل صفت د کعبې شریفې دا ده چې دا د امن ځای ده، یعنې په دغه ځای کې نه انسانانو ته نه هم حیوانانو ته ضرر ورسېږي. واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. الله جل وفرمایي یعنې هر کله چې تاسې د کعبې شریفې زیارت ته لاړئ نو هلته په مقام ابراهیم کې تاسو لمونځ وکړئ. وعهدنا الی ابراهیم او اسماعیل او الله ابراهیم علیه السلام ته او اسماعیل علیه السلام ته امر وکړ چې تاسو د کعبه شریفه له ټولو نجاستو له ټولو مردارۍ څخه پاک وساتئ. یعنې دلته په مکې مکرمه کې بوتان ول نو الله وفرمیل چې تاسې دغه د شرک څخه بوتانو څخه د کعبه شریفه او د کعبې شریفې اطراف ټول د دغه شیانو څخه پاک وساتئ. وذا وکړه چې قال وویل ابراهیم علیه السلام رب زما اجعل وګرځوه هذا دغه بلدا ښار امنا د امن ځای وارزق او روزي ورکړه اهل دغه ته من الثمرات د میوې څخه من هر هغه چا چې امن ایمان راوړی وي منهم د دوی څخه بالله په الله باندې والیوم الاخره او په ورځ د آخرت. قال وویلې الرجل ومن او هر هغه کسان چې کافران شوي دي فامتعه پس فایده به ورکړم هغه ته قلیلا لږ ثم اضطره بیا مجبور کړم هغه الی عذاب النار په طرف د عذاب د اور وبئس المصیر او بد د ځای د ورتګ د هغه. وإذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا. کله چې ابراهیم علیه السلام کعبه شریفه بنا کړله نو ابراهیم علیه السلام دعا وکړه چې الله د کعبه شریفه دغه د کعبې شریفې ښار د بهترینه ښار او په امنترینه ښار په دنیا کې وګرځوه او د دغه اهل ته روزي ورکړه. نو الله د ابراهیم علیه السلام دغه دعا کفارو په حق هم قبوله کړه. یعنې دا دعا الله فقط دغه دعا ابراهیم علیه السلام فقط د مسلمانانو په حق وکړ خو الله دغه دعا د کفارو په حق هم قبوله کړه. نو الله دوی ته وفرمایل هغه کسان چې کافران دي نو دوی ته هم په دنیا کې لږ فایده شته خو په آخرت کې دوی د مجبوره کومه چې د جهنم عذاب طرف ته ور وګرځول شي او د دنیا فایدې یعنې د آخرت فایدې د کفارو لپاره هېڅ نه دي او کفار د آخرتي د نعمتو څخه نه محرومه کېږي. وبئس المصیر او جهنم ځای یعنې بدترین ځای ده او ځای د ورتګ هم یعنې بدترین ځای د جهنم.